سعید ابن مسیب رحمت الله علیه د لور تپوس د وخت گورنر خپل بچی له انکار ورته یو شاگرد به سبق لراته سبق به وي سورزي هغه شاگرد حاضر نشو سبق لرانه نو چرانغه سبق لسورزي پس راغه نو سعید ابن مسیب رحمت الله علیه ورته وی ته خو سبق کې غیر حاضر وی حضرت بیبی می وفات شوی واحسن للفرج او په نکاح او په واده سره شرمګاونه محفوظ شي نظرم محفوظ شي او شرمګام محفوظ شي دا څومره ښه نسخه ده واده نظر به ښکته شي زناهونه به ختم شي ګناهونه به ختم شي د امن او د حیا یو دور به راشي که په ټیم باندې نکاحونه وشو او دا نکاح لږه ساده شول لږ د نکاح دا ګرانی او د خلقو دا رواجونه ختم شو سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی ولی بزرگ انسان تیر شوی لوی عالم د وخت د لور وا د وخت چې کوم گورنرو هغه پسې د نکاح اطلاع راولېږله د خپل بچی لپاره نو سعید ابن مسیب رحمت الله علیه ورته انکار ورله نه کړ ځکه حدیث مبارک کې راځي تنکح المرأة لأربع د ښځې سره چې نکاح کیږي د څلورو وجو نه کیږي یا ور سره مال ډیری نو خلق مالدارۍ ته وګوري نو رغبت پیدا شي یا لجمالها یا ښایستی نو خلق حسن ته وګوري نو رغبت پیدا شي یا لحسبها یا خاندان اوچتی نو خلق وای دی اوچت خاندان کې به نکاح یا والدینها هغه کورنۍ دینداري هغه ماشومه دینداري نو خلق وای دینداری د پکې صحابي وی نبی علیہ السلام راته وی چې د دې څلورو وجو نه نکاح کیږي وی بیا راته وی چې لاس ته په خاورو کې ککړ شه دین پکې غوره کوه دین پکې چې کوم ځای نکاح کوي یا بچی لکوي یا خپل خور لور ورکوي اپل دیندارۍ ته ګوره دین غوره کوه وروستو به ډېر برکات دین پکې وی غوره کوه سعید ابن مسیب رحمت الله علیه د لور تپوس د وخت گورنر خپل بچی له انکار ورته یو شاگرد به سبق لراته سبق به وي سورزي هغه شاگرد حاضر نشو سبق لرانه نو چرانغه سبق لسورزي پس راغه نو سعید ابن مسیب رحمت الله علیه ورته وی ته خو سبق کې غیر حاضر وی حضرت بیبی می وفات شوی د هغې په کپن دپن کې مشغول او مزه که مې غیر حاضري کړې وه دا سورزي وی ښه بیبي دې وفات ته وی آو وی نکاح کوي نه وی ولې نه کومه خو څوک راله راکوي ما غریب له به څوک رشته راکړي سعید ابن مسیب رحمت الله علیه اق لور چې گورنر تپوس کړو هغه اق طالب علم ته په نکاح